د کتاب نړیوالې ورځې په پار خپرندویو ټولنو تخفیف اعلان کړی چې له امله یې د کتاب خرڅلاو زیات شوی دی. د اپریل 30 چې د کتاب نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کتاب مینوالو لپاره له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده. ګڼو خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو د دې ورځې په ویاړ خپلو کتابونو ته ځانګړي تخفیفونه ورکړل څو خلک وهڅوي چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته مخه کړي. په جلال آباد ښار کې د ختیځ خپرندویو ټولنې مسؤل وایي چې د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت یې په کتابونو کې د 10% څخه تر 20% پورې تخفیف اعلان کړی دی. نن د اپریل 30 تاریخ دی چې دا ورځ د کتاب ورځ ته ځانګړې شوې، نو موږ هم د همدغې ورځې په ویاړ او مناسبت باندې په ختیځ کتاب پلورنځي کې په ځینو کتابونو باندې چې موږ خپله چاپ کړي 20% او د نورو خپرندویو ټولنو په چاپ کړو کتابونو باندې مو 10% تخفیف لګولی او اعلان کړی. نو د کتاب مینوالو ته یو ښه فرصت دی او زموږ ترې همدا تمه او هیله هم ده له ځوانانو نه، له لوستونکو نه چې راشي او کتابونه. ځینې ځوانان چې کتاب خپل نږدې ملګری بولي وایي چې د کتاب ورځ یوازې نمانځنه بسنه نه کوي، بلکې د کتاب مطالعې ته باید ځانګړی وخت ورکړل شي او نور خلک هم باید دې ته لیواله شي تر څو کتاب مطالعه کړي. چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده، څنګه چې په نوره نړۍ کې لمانځل کېږي، نو همدارنګه باید په افغانستان کې هم ولمانځل شي، ځکه چې باید دې ته خلک زیات ارزښت ورکړي. نه یوازې دا چې باید مونږ دغه ورځ ولمانځو، باید خپله هم کتاب مطالعه کړو، نور هم باید وهڅوو چې باید مطالعه وکړي او کتاب ولولي، ځکه مطالعه زیات ارزښت لري د انسان په شخصیت باندې. همدارنګه باید مونږ مطالعه وکړو چې نوي څه ترلاسه کړو. د ننګرهار پوهنتون یو تن زده کړیال وایي چې د کتاب مطالعې په واسطه کولی شي پرمختګ وکړي او هیواد مو د نور هیوادونو سره سیال شي. د کتاب لوست نړیواله ورځ ده، د دې مبارکي ټول خلکو ته او ټول ولس ته وایم او د مطالعې په اړه باید موږ مطالعه وکړو، کوښښ وکړو تر څو د نورو هیوادونو سره سیال شو، ځکه مطالعه ډېر ارزښت لري. که تر څو موږ مطالعه ونه کړو موږ هېڅ پرمختګ نشو کولی، زموږ هیواد به وروسته پاتې هیواد وي. باید موږ مطالعه وکړو او د نورو ولسونو نورو هیوادونو سره ځان سیال کړو او پرمختګ وکړو. د یادونې دا چې د کتاب نړیواله ورځ د نن څخه کابو 13 کاله مخکې د اپریل په 30 د یونسکو لخوا د لومړي ځل لپاره ونمانځل شوه، چې اوس هر کال په دغه نیټه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې نمانځل کیږي. عرفان الله صافی، ننګرهار، جلال آباد.